حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی ایاکم والحسد، ځان د حسد نه بچ کئ، ځکه فإن الحسد یأکل الحسنات، دا حسد د انسان نیکی خوري، لکه څنګه چې اور لرګي ختموي داسې حسد د انسان نیکی ختموي. ورته چې لرګي ولي وچ لرګي دی لږ ټایم بعد هغه لرګي ختم شي، هېڅ شی پکې پاتې نشي. دک شانتې دا حسد د انسان نیکی ختموي. یو انسان دی منځ هم کوي، روجي هم نیسي، زکاتونه هم ورکوي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي، خو په زړه کې د بل مسلمان سره حسد دی. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي دا حسد د ده نیکی داسې ختموي لکه څنګه چې اور د لرګي ختموي. حسد دی څه شی؟ حسد دی ته وایي یو انسان له الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی، جایداد ورکړی دی، علم ورکړی دی، ګاډی او بنګلې ورکړي دي، ته وایي الله دا دې وله ولې ورکړي دي؟ دا د دې انسان سره ولې دي چې دا د ده سره نه وی؟ دې ته حسد ویلی شي. حسد دا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي چې الله تبارک وتعالی دله دا څیزونه ولې ورکړي دي. دا ډېره لویه ګناه ده. حسد دا ګناه ځکه ده چې یو خدا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي، د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي. الله یو انسان له عزت ورکړی دی، مال او دولت ورکړی دی، شهرت ورکړی دی، علم او پیسې ورکړی ده، دا بل سړی وایي الله دا دې ولې ورکړي دي؟ دا نعوذ بالله د ده مطلب دا دی چې الله په دې خپله فیصله کې خطا دی. دا ګناه ځکه دی دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي. دویم په حسد کې د بل مسلمان سره بغض او کینه په زړه کې راځي. ځکه ته چې د چا سره حسد کوي خو د هغه سره به بغض هم کوي که نه، د هغه سره به کینه هم کوي که نه. نو د یو مسلمان سره بغض کینه دا ګناه کبیره ده. دارنګې د حسد سره په انسان کې کبر او لویي هم راځي. دی د هغه نه ځان غټ حسابوي، نو ځکه په هغه باندې داسې سود نه کېږي هغه له چې الله څه ورکړي دي. نو حسد دا د ګناهونو جرړه ده، جرړه. حسد د ټولو نه اول په اسمان کې شوی دی. کله چې الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام د پیدایش فیصله وکړه، نو الله تبارک وتعالی فرشتو سره بطور مشوره دا خبره وکړله چې یاره زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. نو فرشتو ورته وویل وی الله خلیفه مه پیدا کوه په ځمکه کې، ځکه چې هغه به په دې ځمکه کې جنګونه کوي، د یو بل وینې تویوي، فساد به کوي. او دا خبره د فرشتو ځکه وکړه که نه چې د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه کې پیریان پاتې کېدل، نو هغې پیریانو به دا فسادونه کول او جګړې به یې کولې. نو فرشتو ته علم و چې په دې ځمکه کم خلک پاتې کېږي نو هغې کې فساد او شر وي. وی الله ته وایي چې زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم، نو دوی به فساد کوي، فتنه به جوړوي، جګړې به کوي، وینې به تویوي. او که الله ته د عبادت دپاره پیدا کوي که نه، نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الله موږ ستا تسبیح بیانو که نه، ستا عبادت کوو که نه. عبادت دپاره خو مونږ یو نه، الله ته نور څه پیدا کوي. الله تبارک وتعالی ورته څه وفرمایل؟ انی اعلم ما لا تعلمون. زه چې په څه پوهېږم نو په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ. زه په څه پوهېږم تاسو په هغې نه پوهېږئ. زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. الله تبارک وتعالی د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغسته، هغه واغږلې شوه، خمیره کړې شوله، او د هغې نه وروستو د آدم علیه السلام دانچه جوړه کړې شوه. لا خاوره د صاف پکې نشته دی،
د خاورې یو تابوت جوړ کړی شو د آدم علیه السلام د جنت په صحیفه کې. فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې، کتل به چې دا الله تبارک وتعالی خلیفه جوړوي، کتل به ورته. دا ابلیس هم د فرشتو سره د دومره عبادت کو چې په خپل عبادت سره د فرشتو کې ځای حاصل کړی و. دومره عبادت د کو چې په فرشتو کې خپل ځای جوړ کړو، خپل مقام جوړ کړی و. نو فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې. د آدم علیه السلام هغه تابوت په لیدو کوم چې د خاورې پروت و. یو ورځ پې دا ابلیس تېرېدو نو داسې د خېټې له ولې یو ټک ورکړو داسې، او خو د خاورې ولا سا پکې ونه، نو داسې چې یو ټک یې ورکړو نو هغې یو ټانګ وکړو، دننه خو ډرډو که نه، چې ټانګ یې وکړو نو یاره ده وي دا شی نقصاني دی، ښه دا شی راته وي نقصاني ښکاري فرشتو ته وي ولې وی ځکه دا ډرډ دی او کوم شی چې دننه ډډي که نه نو هغه د نقصان نه خالي نه وي، دا شی ما ته نقصاني ښکاري. د هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و د ابلیس، لکه چې کوم شی دننه ډډي که نه ونه دننه ډډی ټنګ کوي که نه، چې دا ټنګ کوي دغه ونه دننه ډډی نو موږ وایو دا خرابه ده، او چې کوم دا ټنګ نه کوي نو موږ وایو دا صحیح ده. نو هغه مې دا شی ډډ دی دا نقصاني دی، ښه هغې ټایم نه ده په زړه کې حسد و. بهرحال الله تبارک وتعالی کم تابوت چې د خاورې نه جوړ کړی و په هغې کې روح ورواچو، آدم علیه السلام ترې نه جوړ شو. او چې کله جوړ شو الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړو وی ده ته سجده وکئ، اسجدوا لآدم، سجده وکئ آدم علیه السلام ته. نو تمامو فرشتو سجده وکړه، فرشتو سجده وکړه، خو ابلیس سجده ونه کړه، دی دغه شانتې نیغ پاتې شو. تمامې فرشتې په یو ځای باندې لاړې سجدې لره، ابلیس پکې نیغ پاتې شو، دی سجدې له لاندې. فرشتو چې سر روچت کو چې وای کتل چې موږ خو سجده وکړه او ده خو سجده ونه کړله، ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو، نو دویمه سجده یې په طور شکرانه وکړه. شکر دی الله چې موږ د دې بدبخته په شانتي نه یو، ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو، د الله حکم یې ونه منو، شکر دی چې موږ انکار نه دی کړی، نو دویمه سجده یې په طور شکرانه وکړه. الله تبارک وتعالی د ابلیس نه تپوس وکړو، ابلیسه سجده دې ولې ونه کړه، ولې دې سجده ونه کړه؟ نو د ابلیس دلیل څه و؟ وی سجده مې ځکه ونه کړه چې خلقتني من نار وخلقته من طین، زه د ده نه غوره یم نو، زه د ده نه څه یم غوره یم. ولې دې غوره څه چل دی؟ وی زه دې د اور نه پیدا کړم، دا خو زما په مخ کې باندې د څښا خاورې نه خټې نه پیدا کړو، زه د اور نه پیدا یم، اور خو په بره ځي، خاوره خو په ځای پرته شی دی، خلک پې خپېږ دي، نو زه غوره یم د ده نه، زه غوره یم د ده نه، ځکه چې زه د اور نه پیدا شوی یم. حالانکې که دا فرشتو ویلې وې، فرشتې الله د څه نه جوړې کړي دي؟ د نور نه. د څه شي نه جوړې کړي دي؟ د نور نه الله جوړې کړي دي، د نور نه الله جوړې کړي دي. هغې دا ونه وي چې الله موږ دې د نور نه جوړې کړي یو، ده وایي زه دې د اور نه جوړ کړی یم او دی دې د خاورې نه جوړ کړو، زه غوره یم. او دا بېوقوفه و قمقلو، خاوره غوره ده د اور نه، ښه اور د خاورې نه غوره نه دی. اور ته دانه ورتاوه که نو وسېزل شي ختمه شي، په ځمکه کې دانه ورتاوه که نو ګلې ګلزار شي راوټوکېږي. دغرنګې په ځمکه باندې ټول عمر اور بلیږي، ځمکه برداشت کوي، ځمکې ته هېڅ نقصان نه رسي، خو په اور باندې خاورې ورتاو که نو په ځای یې څه کړي مړ کړي ختم یې کړي. خاوره غوره ده د اور نه، د خاورې نه بغیر ژوند نه کېږي او د اور نه بغیر څه کېږي ژوند کېږي، خو د خاورې نه بغیر ژوند دا خاوره چې نه نو ستا غله به د کم ځای نه پیدا شي، ستا میوه به د کم ځای نه پیدا شي، ستا اوبه به د کم ځای نه پیدا شي، ژوند نه کېږي بغیر د خاورې نه. نو دوی زه د اور نه پیدا یم او دی دې د خاورې نه پیدا کړی دی، اور غوره دی د څه شي نه؟ د خاورې نه. تکبر یې وکړو، لویي یې وکړه، دا څه د وجې نه؟ د حسد د وجې نه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل د جنت نه وځه. جنت دا د متکبرینو ځای نه دی، د جنت نه وځه. نو چې د جنت نه راوته ښه ته ما د ده د وجې نه روباسې چې دا دی اوس زما په مخ کې د خاورې نه پیدا کړو، دی به خلیفه عبادتونه ما کړي دي، زما په اولاد کې خلیفه پیدا نه شو، زما نه خلیفه جوړ نه شو او د ده نه ته خلیفه جوړی. نو الله تبارک وتعالی جګړې ته بړي والي، وی ته خو ما د جنت نه وباسې، خو د ده اولاد به زما نه په نیغه لار نه ځي، یو به هم زما نه تابعدار ونه ویني، یو دا به ټول زه جهنم ته لیږم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی چې ستا چا تابعداري وکړو نو ستا نه او د هغې نه به جهنم ډک کړم، ستا نه د هغې نه به څه ډک کړم؟ جهنم ډک کړم.
تکبر وکړو لویي وکړه دا ولې وجه سوا د آدم علیه السلام سره سو حسد عبادتونه ما کړي دي خلیفه کیږي بده نو د هغه وجه نه دی ذلیل وګرځېدو بدبخت وګرځېدو د حسد د وجه نه پس مکه باندې اوله ګناه چې شوی دا غم ګناه د حسد ده آدم علیه السلام چې الله زمکه تراولېګو دا هغه سره بیبي و حوا علیه السلام نو د دوی به دو اولاد کېدل دو بچي به کېدل یو به نارینه او یو به زنانه یو الک او یو جینۍ بعضې خلک وایي دوه به سار کېدله دوه به ماښام کېدل دا خبره غلطه ده ښه په خپل ټایم باندې به کېدل نښه میاشتې یا سکم یا زیات دومره پس به بچی کېدو خو دوه به کېدل یو به الک او یو به جینه خو لویدل به زر الله به لویول زر دنیا کې نور انسانان نو طریقه دا وه چې کم الک او کم جینۍ به یو ځای پیدا شي دا به خور او رور حسابېدل او نور دوه به چې یو ځای پیدا شي دا به د دوی خور او رور نه حسابېدل نو کم دوه چې یو ځای به پیدا شي نو د هغه د خور نکاح به د بل رور سره جایز وه خو د ده سره به جایز نه وه نو قابل او د ده خور وه دا یو ځای پیدا شوي وو دا مشرانو او حابل او د ده خور وه دا یو ځای پیدا شوي دا کشرانو وس طریقه دا وه چې د قابل کومه خور وه دا به حابل ته ورکولی کېږي او د حابل چې کومه خور ده دا به چا ته ورکېږي قابل ته ورکولی کېږي طریقه دا وه خو د قدرت فیصله دا وه چې د قابل سره کومه خور و هغه ښایسته وه او د حابل سره چې کومه خور و هغه داسې ښکلې نه وه آدم علیه السلام ورته وویل قابل ستا دا خور به حابل ته ورکو او د حابل دا خور به تاله درکو ځکه دغه طریقه ده او دغه شریعت دی قابل ورته وی نه زه خپله خور دله نه ورکومه ما راغورځئ ده ته مشر ته هم یم دا زما نه کشر دی او بل زما خور ښکلې ده نو زه به د دې خپلې خور سره نکاح کوم زه دا دله نه ورکومه دا به ماله راکای آدم علیه السلام ورته وفرمیل ګوره دا زمونږ په شریعت کې نشته دی ستا د دې سره نکاح نه کېږي ستا خور به هغه ته په نکاح کېږي او د هغه خور به تا ته په نکاح کېږي په هر حال قابل خبره نه منله بیا ورته آدم علیه السلام وفرمیل وی زه یو کار وکئ داسې وکئ چې دواړه قربانۍ او د اسمان نه چې اور راغی او د چا قرباني وړه دی به په حق باندې زما خبره خو نه اورئ خو داسې وکئ په هغې زمانه کې طریقه دا وه چې د دوو تنو فیصله به وه نو دواړو به قربانۍ په یو میدان کې ورتاوې کړي د اسمان نه به اور راغی چې د چا قرباني به یې وړه هغه به په حق او د چا هغه چې به پاتې شو هغه به په ناحقه باندې و دواړو قرباني وکوي ټیک ته د قابل به زمینداره کوله د زمیندارو د څه غنم یا وربشې بیکاره غونته یې راواغستې یې راوړې په یو میدان کې واچولې ځکه دغه خو سوچ دا وکړو قبوله شو ښه په حقو قبوله نه شو زه خو هسې نه منم نو بیکاره غونته شی راوړو په میدان کې ورته وکړو د حابل به ګډې او بیزې ساتلې نو ده په خپلو ګډو کې یو ښایسته ګډ وکتو ښایسته ګډو او هغه راوړو په میدان کې ودرو بعضې علماو لیکلي دي وی ابراهیم علیه السلام قربانۍ له چې الله کم ګډ رالیږلی او که نه د اسمان نه د هغه ګډو کم چې حابل پیش کړی د قربانۍ دپاره وی د هغه ګډو حابل ښایسته ګډ راوړو میدان کې ودرو آدم علیه السلام بچي ولاړ دي د اسمان نه اور راغی د حابل هغه ګډې وړو د قابل هغه غنم یا وربشې پاتې شي د دغې ځای نه نور حسد واغستو ښه دا خو زه ښه بېعزته شومه دا خو زما ښه بېعزتي وشوله بس په زړه کې دا فیصله وکړله چې بله لار نشته دی خو دکه یوه لار ده چې دا حابل د مخې نه لر کم دی مړ کړمه دا وسوسه ورته شیطان ور واچوله آدم علیه السلام په دغې ورځو کې حج له لاړ چې حج له لاړ شیطان راغی قابل ته دا وسوسه واچوله چې ګورې دا خور کو هر کله دې ورور له به دې ورکوي کو هر کله ستا دا خور به دلته واده کېږي او د دې نه ته خلاصېږي خو طریقه یې دا چې د حابل مړ کړو چې دا خور به درته پاتې شي شیطان ورته دا وسوسه واچوله دی راولګېدو حابل یې قتل کو خپل ورور یې ووجې چې خپل ورور یې ووجې آدم علیه اوس دا خو په مخ د ځمکه ړومبی قتل و ړومبی مرګ و چې هغه یې ووجې اوس ورله چل نه ورته چې د دې ورور سره اوس وکم سو د ده سره څه چل وکړمه ځکه د ښخېدو چل خو بیا نه ورته مخکې د دې نه مرګ نه و شوی نو مخکې مرګ نه و شوی الله تبارک وتعالی دوه کارغان راولېږلو بعضې وایي چې دا کارغان نه و پرشتي وي خو په شکل د کارغانو کې و بعضې وایي چې نه صحیح کارغان و به هر حال دوه کارغان رالو
جګړه وکړه دا یو کارغر راولګېد دا بلې مړ کو چې دا بلې مړ کو دا کارغر راولګېد زر زر په خپو باندې ځای وکنستو او د خپل ملګری ورته ټیل او بیا په پنجو خورې ور واړولې او د خو پوه شو چې دا خو ما ته چل وخو د په دغه ټایم کې افسوس وکړو هی افسوس زه خو د کارغه نه لاندې شوم وره شیطان چې در باندې کار وکړي بیا دې پریدي که نه بیا خو ته پوره طریقه نه ښیي که نه دی خو در باندې کار وکړي او بیا دې پریدي بیا دې ذلیل کوي نو ورور یې پرې مړ کړو خو دا طریقه ورته ونه ښولې چې اوس خښې څنګ کا نو چې کارغانو ته یې وکتل نو دی پوه شو دا خو زه د کارغه نه هم کمزوری شوم زه یې وکنستو خپل ورور یې پکې څه کو دپن کو وې زه د نه خلاص شوم آدم علیه السلام د حج نه را روان دی نو چې خپلې علاقې ته راورسېدو نو څه ګوري چې څومره د میوو بوټي دي په یو بوټي کې میوه نشته په یو بوټي کې میوه نشته دی او چې په کومو بوټو کې میوه پاتې شوې ده چې هغې ته لاس کې خولې ته کړي نو هغه تروه ده د خوراک نه ده آدم علیه السلام حیران شو چې دا ټول حالات خو بدل دي داسې چل دی داسې چل شوی دی دا خو په دې ځمکه کې لوی انقلاب راغلی دی په لکاو په کروړاو بوټي دي د میوه هغې کې میوه نشته دی او کومو کې چې میوه د هغه د خوراک نه ده چې دا په دې ځمکه کې کوم انقلاب بدلون راغلی داسې چل شوی دی الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی آدم علیه السلام ته وایه چې ستا یو بچی را لګېدلی دی او بل بچی درله قتل کړی دی قابل را لګېدلی دی حابل یې وجلی دی په ځمکه باندې یو ګناه شوی دی الله د هغې د وجې نه د میوو نه د بوټو نه میوې ختمې کړي دي الله دومره خفه شوی دی الله دومره ناراضه شوی دی ځکه په ځمکه دا انقلاب راوستی دی دا ستا زوی ګناه کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په مخ د ځمکه تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه باندې قتلونه کېږي په دې کې د قابل حصه ده په دې کې د قابل تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه قتلونه دي په دې ټولو ګناهونو کې حصه د چا ده د قابل ده ځکه په مخ د ځمکه اول ګناه دا قابل کړی دی چې خپل ورور یې په ناحقه وجلی دی دا قابل ولې دومره ذلیله شو ولې دومره بدبخته شو ولې تر قیامته پورې په هر قتل کې د هغه حصه ده دا ولې حسد یې کړی صحیح کړی و حسد یې کړی حسد دا حسد دومره لویه ګناه ده ښه یوه خبره زما ځان سره یاد وساتئ چا چې هم حسد کړی دی الله تبارک وتعالی دا حسدګر انسان دا حاسد انسان ذلیل کړی دی او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ځلولی دی نو ابلیس حسد کړی د آدم علیه السلام سره الله ابلیس تر قیامته پورې لعنتي کو آدم علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو د ځمکې خلیفه یې جوړ کو قابل حسد کړو د حابل سره قابل الله تر قیامته پورې ذلیل کو تر قیامته پورې بدبخت کو کم په ناحقه ګناه چې کېږي پای کې د قابل حصه ده حابل الله اوزلو دغه قرباني الله قبول کړه او هغه قرباني الله ابراهیم علیه السلام لره ولېږله هغه پې قرباني وکړله الله حابل اوزلو حسدګر انسان به ټول عمر ذلیل کیږي او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ذلولی دی حاسد تباه شوی دی ذلیل شوی رسوا شوی دی نو په مخ د ځمکه چې مړومبې ګناه شوی هغه څه شوی دی حسد شوی دی حسد د نبی علیه السلام کفار ولې مخالفت کو حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د انصارو یو مشر صحابي هغه بیمار شوی و نبی علیه السلام د هغه پوښتنې له ورته چې د هغه تپوس وکړي خو په کوم څاروي باندې په کومه سورلۍ باندې چې ناستو په هغې باندې روانو نو داسې په لاره کې څه کسان ناستو ګډوډ ناستو مسلمانان پکې مو یهودیان پکې مو مشرکان مو خبرې اترې کولې ناستو نبی علیه السلام چې په لاره باندې تېرېده نو د څاروي د خپو دوړې کولې دوړې نو دا دوړې په دې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویلی شوی خو په دغې ټایم کې لا منافق هم نو کافر و ظاهري کلمه هم لا نه وویلې په ده باندې ورلې دا دوړې چې په ده باندې ورلې نو د نبي علیه السلام ته داسې په سپکه لهجه باندې اواز وکړو ډېر سپک اواز یې ورته وکړو مړی د څاروي دا دوړې دې په موږ راوستې موږ دې څښا کړو د دوړو باندې نبي علیه السلام ډېر سپکاوی وکړو نبي علیه السلام اخلاق مبارک دا و چې د خپل څاروي نه راکوز شو خوالی ورغی نو دعوت یې ورته شروع کړو د اسلام دعوت ورته ورکول شروع کړو دا عبدالله ابن ابی ابن سلول ورته څه وایي دا خبرې مونږ ته مه کوه
کو دا خبرې دي ټیک وي او صحیح وي که نه بیا هم په خپل کور کې کوه، مونږ پې بار مه تنګوه، مونږ پې مه تنګوه. د نبي علیه السلام ډېره بېعزتي وکړه. نو هلته کې مسلمان صحابه کرام پکې هم ناست وو، نو هغې ورته وایي مونږ ته به یې کوي، مونږ ته به یې کوي، ته پاسه چې نه یې وړي. بهرحال د هغوی په خپل منځ کې جګړه شوه. چې جګړه کېده نو نبي علیه السلام هغه جګړه خلاصه کړه. هغه یې څه کړله؟ خلاصه کړه. نبی علیه السلام ته لاړه، هغې صحابي له د چا پوښتنې دي چې ورته مشر صحابي هغه سره چې کېناست، نبی علیه السلام هغې انصاري صحابي ته ګیله وکړه. وی ګوره عبدالله ابن ابی ابن سلول زما ډېره بېعزتي وکړه، ډېرې سپکې خبرې راته په دې لاره باندې وکړې. د هغه مشر صحابي ورته څه وایي؟ وایي د الله پاکه پیغمبره خفه کېږه مه، خفه کېږه مه، دا ستا سره حسد کوي. ځکه ته چې مدینې منورې ته نه وې راغلی، موږ انصارو د مدینې خلکو دا فیصله کړې وه چې زموږ مشر به عبدالله ابن ابی ابن سلول وي. موږ دته د مشرۍ پټکی په سر باندې کېښودو، موږ دې خپل بادشاه کوو، خو په دې دوران کې ته رالې نو دی په ځای پاتې شو، خلک په تا پسې شو. نو چې دی پاتې شو دی حسد واغستو، دی هغې بغض او حسد اغستی دی. د الله پاکه پیغمبره د ده په خبرو مه خفه کېږي، دا د حسد د وجې نه لګیا دی. بیا د عبدالله ابن ابی ابن سلول کلمه هم وویله، خو د زړه نه یې نه وویلې، په خولې باندې وویله. ښه د نبي علیه السلام سره به یې مونځ هم کوو، زکات به یې هم ورکوو، او جهاد لبم د نبی علیه السلام سره تو، خو مسلمان نه و. ښه جهاد لبم تو، خو موکه به یې سي کوله چې کله به د نبی علیه السلام خلاف خبره شروع کېږي چې زه پکې خپله حصه والمه. موکه به یې منافق سړي علامت دا دی چې دی به ګرځي چېرې څوک به په دې پلان کې پسې خبرې شروع کړي چې زه به هم دا خپل زړه تش کړمه، زه به هم دا خپل بړاس وباسم د زړه. دا د منافق سړي علامت دی. نو دی هغې غزا له تلی او صحابه کرامو سره، نو هلته د دوو صحابه کرامو په ګودر باندې جګړه شوه. یو انصاري صحابي و بل مهاجر صحابي و. څاروي په چینه باندې اوبه کول جو جګړه شوه، یو بل نه به څاروي مخکې کړی جګړه شوه. نو هغې انصاري صحابي اواز وکړو، وی ای انصارو د مدینې صحابه راشئ زما امداد له، زما مدد له راشئ. جو مهاجر صحابي اواز وکړو، وی ای مهاجرو زما مدد له راشئ. یو خپلې قبیلې ته اواز وکړه، بل خپلې قبیلې ته اواز وکړو. چې نبی علیه السلام ته دا خبر ورسوي د الله پاکه پیغمبر مهاجر او انصارو په یو بل پسې تورې رېستلي دي، جګړه شروع کېږي. نبی علیه السلام هغې موقع له ځان ورسو، جګړه ختمه کړله، او نبی علیه السلام ډېر سخت غوسه شو، ډېر سخت غوسه شو. وایي دا زه څه بدبوداره اوازونه اورم، تاسو نه له دا اوازونه نه دي وتي، اوس هم قبیلې یادوئ، دا بدبوداره اوازونه دي. تاسو یو مسلمانان یې، قبیلې پکې نشته دی، یو مسلمانان یې، دا اوازونه پرېږدوئ. بهرحال عبدالله ابن ابی ابن سلول ته خو موکه په لاس باندې ورله چې زموږ د مدینې صحابه کرامو سره مهاجرو جګړه وکړه. د دغه تر خپل زړه بړاس ویستو، د وی دا مهاجر مونږ راوستي دي او په دې سرونو خو کېنولي دي، نو مسخ وکړو، اوس په مونږ باندې ګزارونه کوي، دا مونږ مس کړي دي. که مونږ وله ځای نه وی ورکړی په کور کې، نو دا به داسې نه و. دا خبرې وکړلې. دا خو مطلب دا چې د انصارو سره جګړه وشو، اوس په انصار ټول زما ملګرتیا وکړي که نه. بهرحال نبی علیه السلام له یو صحابي راغی، نوجوان هلک دی، وایي د الله پاکه پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبرې وکړې، او دا یې وویلو چې که موږ مدینې ته واپس شو، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل. که موږ مدینې ته واپس شو، نو موږ دا عزتمن خلک به دا ذلیل وباسو. عزتمن ځان ته وي او ذلیل نعوذ بالله نبی علیه السلام او مهاجرو صحابه کرامو ته ویل. که موږ مدینې ته واپس شو که نه، موږ به دا عزتمن رالګو او دا ذلیل خلک به د مدینې نه وباسو. نبی علیه السلام لغه نوجوان صحابي راغی، د الله پاکه پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبرې کوي. نبی علیه السلام یې ښه داسې وایي، او عبدالله ابن ابی ابن سلول وغوښته، وایي تا داسې ویلي دي؟ بس د الله په ذات باندې قسمونه شروع کړو، قسم په الله کو ما خبره کړي، زه خو د سره خبر نه یم، ما داسې نه دي ویلي. بس نبی علیه السلام ته قسمونه وکړو. چې نبی علیه السلام ته قسمونه وکړو، د نبی علیه السلام په هم یقین راغی چې ده نه دي ویلي. نبی علیه السلام هغه نوجوان هلک، هغه نوجوان صحابي ورټو، وایي ګوره په مشرانو باندې دروغ مه جوړوه که نه، دا خو د قوم سردار دی، د قوم مشر دی، تا په ده دروغ جوړ کړو. هغه نوجوان صحابي وایي قسم په الله ما په دغې ورځ باندې دا خوښول چې زه د دې نه مخکې مړ وی. ګوره نبی علیه السلام زما نه خفه شو او خبره خو ده کړې ده، خو اوس یې په دروغ قسم هم وخوړو. زه ډېر زیات خفه وم، خو زموږ چې د دې غذا نه واپس را روانو که نه، زه به نبي علیه السلام ته نږدې کېدم، ما به خپله سورلي نبي علیه السلام ته نږدې کوله. نبي علیه السلام زما نه خفه و، خو دا مې یقین و چې الله به زما سپري رالیږي، ځکه چې ده خو دا خبره کړې ده. الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو. نبی علیه السلام ته د الله پاکه پیغمبره دا نوجوان هلک رښتیا وایي، ده دا خبرې کړي دي، دې منافق دا خبرې کړي دي، داسې ویلي دي.
نبی رسول الله دا خبره وکړه ګوره د خدا خبره کړې دا قسم یې مو خوړو صحابه کرامو کې دا خبره خوره شو چې نبی رسول الله سلام چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول ووجنه نبی رسول الله نو ولې خدا خبره خوره شو ته د زوی او دغه نوم عبد الله د پلار نوم عبد الله د زوی نوم عبد الله د عبد الله په خپل رښتینی مسلمانو د راغه نبی رسول الله والسلام له وی د الله پاک پیغمبره تا حکم کړی صحابه کرامو ته چې زما پلار مړ کړي نبی رسول الله سلام ورته فرمایل ما خو چاته داندې ویل چې عبد الله ووجنه ما چاته هم نه دی ویلي وی دا سينو هم د الله پاک پیغمبره کو تا داغه د قتل حکم کړی نو په بل چای مو وجنه ځکه زما پلار دی نو کېدای شي په ما کې لږ غیرت راشي زه بیا دغه بدل علم یا په خپه شمه کو زما د پلار د مرګ حکم دی کړی بل چاته مو وایا تور راويستوي قسم په الله زما په حواله کې چې اوسې سر دل راوړم چې قتلولي نو زه به وجنم زما پلار د خو سر به زه وم نبی رسول الله سلام ورته فرمایل نه ما دغه د قتل حکم نه دی کړی وی ټیک تا دا غي باوجود چې مدینه منورې ته رانږدې شو کنه د عبد الله د زوی د صحیح مسلمانو دی د خپل وخ نه ورو دانګل اولاد د پلار د وخ د مواري ونی وکینو وخی کینو پلار ته وی پلار قسم په الله کو په مدینه کې را نخ پکې دی قسم په الله کو په مدینه کې را نخ پکې دی تور راويستا وی پدی تور در نصر وما تا نبی رسول الله سلام ته مهاجر صحابه کرام ته ذلیل ولی او ځان ته عزتمن ویل دي ځان ته به ذلیل وي هغه ته به عزتمن ویل غیر په مدینه ته ځي هغه پلار ورته بچی دا تاسو کوي ته خو زما ډیر تابعدار بچی حالانکه دا پلار او زوی په یو بل ډیر زیات مینوخه او د دې زوی بچ د پلار څومره ادب کو دا مشهور او په مدینه کې دومره ادبناک بچو پلار زوی زه د پلار یم ته خو زما تابعدار بچی دا تاسو کوي خلکو په مخ کې مې بې عزته کوي وی قسم په الله پلار یقینا تابعدار بچی دی ما خو د نبی رسول الله والسلام ګستاخی دې کړی دا چې ترسو دې ځان ته ذلیل نه ویل مدینه ته نشتلې لاري پوښ چې زوی مې نه پریدي لاري وی زه ذلیل یم دوی عزتمن دي وی بیا وایا صحابه کرام راټول کوي په چغه واجب دی ټول اوري وی زه ذلیل یم دوی عزتمن دي وی بیا وایا پدری ما پیره بیا په چغه وی زه ذلیل یم دوی عزتمن دي خو خو له پاسه وی زه مدینه منورې ته اوس زه مدینه منورې ته الله دا دو زو کې او دومره حسد اغسته او دومره حسد اغسته عبد الله ابن ابي ابن سلول چې تر مرګه پورې په خپل منافقت باندې د نبی رسول الله په خلاف ولاړو او دومره ورته پته و چې د نبی رسول الله رښتینی پیغمبر دی چې کله مړ کېده کنه مړ کېدو نو خپل بچی ته وصیت وکړو وی زه چې مړ شم کنه ګوره زما جنازه به نبی رسول الله کوي او زه چې مړ شم نو مال به کفن د نبی رسول الله په قمیص کې راکوي دومره ګوره کله عقیده وا خو حسد اغسته او ایمان نه راوړو نو چې کله مړ شو نو د ازوی راغه په نبی رسول الله والسلام پسې وی د الله پاک پیغمبر زما پلار یو وصیت کړي ما ته خو به تاسو پوره کوئ نبی رسول الله ورته صحیح ویل دي وی چې مال کفن راکې نو نبی رسول الله براله په خپل قمیص کې راکې نبی رسول خپل کورته وستا وری ولکړه په دې کې ول کفن ورکې عمر رضی الله عنه فرمایي د الله پاک پیغمبر دا سکای ته خو منافق ته تو یو عمر بدل می ول اخلاص کو سم ول اخلاص کو په غزوه بدر کې زما تر عباس رضی الله عنه قیدی شو دا قمیص نو وی هغه د بدن ډیر لوړ او غټو نو هغه د بل چا قمیص نه پوره کېدو نو دیم لوړ غټو نو د ورله قمیص ور کړو هغه بدل می ول اخلاص کو د تراغه بدل می ولا خلاص کو دا مې رزق ور کو اوس د جنازې ټیم شو خلک راټول شو نبی رسول الله جنازې لاله چې سپوره جوړ شو نبی رسول الله جنازې ته مخ کېدو عمر زه د لمن راټینګ کو اذا الله پاک پیغمبر په جنازه نه کوي په جنازه د الله پاک پیغمبر دا خو هغه منافق ته چې ستا په کوه گزار کړي هو عائشه بیبي باندې ته تهمت لګولې کنه عائشه بیبي باندې د بدکارۍ نعوذ بالله تهمت دی عبد الله ابن ابي ابن سلول لګولې دا خو هغه سړی دی چې ستا په کوه حمله کړې و د نبی رسول الله سخت دشمن ابو جهل مو کنه ابو جهل بخکاره دشمنی کوله ښکاره دشمنی کوله د نبی رسول الله خاندان ته عزت ته سنو ویلي بس ښکاره دشمنی کوله دا منافق و منافق سره ګورستا عزتم خرابې ښا منافق سره به اول حمله په عزت کوي د په عائشه بیبي باندې تهمت هم لګولې و د الله پاک پیغمبر دا خو هغه سره چې ستا په کوړي حمله کړې ده نبی اسلام یې په جنازه کوم د الله پاک پیغمبر الله تبارک وتعالى فرمایي ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کو تور له او یا زره بخنه وړي بیا الله ورته معافي نه کوي سره په جنازه کوي نبی رسول الله ورته فرمایله عمره د نبی اسلام اخلاق ته ګورخه وی الله فرمایي چې او یا زره له بخنه او غواړي زین معاف کوم وی زه بوله دا یو نه زیاته پیری بخنه غواړم او نبی اسلام په جنازه وکړه
او حتی تر دې پورې چې قبر ته په خپله کوز کو قبر ته کوز کو خو چې کله خاورې پې واړولې نبي رسام څنګه د قبر نه را دې خوا شو که نه جبریل امین راغی وحی راوړه د الله پاکه پیغمبره فلا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبري د الله پاکه پیغمبره اوس دې جنازه وکړه خو بیا دپاره په منافق سړي جنازه ونه کړي عمر چې څه وایي رښتیا وایي د الله پاکه پیغمبره د نن نه بعد په منافق جنازه ونه کړي او که ته پې جنازه وکړې مې زه نه بخم په ده به جنازه نه کوي دا مې درته د دې پورې ویل چې تر مرګه پورې په دې باندې ولاړو دا ولې د څه د وجې نه حسد د وجې نه حسد ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته د حسد نه پناه راکړي